سلامونه او نیکی هیلې لرو بر افغانانو پښتنو ورونو د ډیر وخت نه بعضی منافیقین هغه غواړي چې په لرو بر افغانانو پښتنو کې بې اتفاقی راولي او پی ټی ایم بدنام کی او لرو بر پښتانه افغانان سره بې اتفاقی. نو زه د وزیر ګیلمن یو کلیپ دی چې زما عکس یې مسره لګولې ډیر وخت نه په دې سوشل میډیا کې اوړي راوړي. نو زه تاسو ته هغه خیم به تاسو سره خبرې کوم. صحیح ده دا کلیپ دی. پښتنو ته وایم هیڅکله د پاکستان نه د پاکستان د ماتولو کوشش کوي، نه د لوی افغانستان جوړولو هغه کوي، نه آزاد پښتونستان جوړوي. پی ټی ایم خپلو پښتنو ته په خپل ملک کې دننه حقوق غواړي، ژوند ورته غواړي. او که څوک زما سره د پښتونوالۍ په خاطر اواز اوچتوي چې زه په تا ځورېږم، نو قربان دې شم. که یې په ده خاطره سره اوچتوي چې زه یا لوی افغانستان جوړوم یا آزاد پښتونستان جوړوم، نو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شبارکم طیبین مبسوطین پرتاف. هیڅ ضرورت یې ماته نشته. که راسره د نر غوندې درېږي لکه څه چې ستا په وطن کې ظلم ته ظلم وایم، دغسې به زما په وطن کې چې څنګه ظلم کېږي ته فیسبوکونه دې په لایف ویډیوګانو راخیستې وي، داسې به په خپل وطن کې ظلم ته ظلم وایې. که نه هېڅ ضرورت هم نشته. زه خو د خپلې خوا نه دا درته وایم، دا منافقت دی، دا افغاني او دا هېڅ مسلمانیت. ها اول وګوره چې دا کلیپ چا جوړ کړی دا څومره سپک بې عزته او بې غیرته خلک دي. بخښنه غواړم. اول وګورئ چې د افغانستان بیرغ یې ورکړی، بیا زموږ د یو افغان پښتون عکس ورکړی، بیا ورته په خوله کې واښه ګیا ورکړې ده، او لاندې ګوره دا د نسوار خان په نوم باندې د آیسای یو چینل دی، دا همیشه دغه شان تبلیغات دا کوي. زه درته د دې وضاحت وکړم. دا یو نیم کال مخکې وزیر ګیلمن په بحرین کې و چې دا لایف یې کړی و. ما دا لایف اورېدلی و او ما خپله ورته زه ناست وم. اول خو دا دی چې لږ شی ترې راغستی دی د منافقت دپاره. بل دا دی چې دا د هغه وخت لایف دی کله چې په وزیرستان کې مقبوضه افغانستان کې پنجابي آرمي بې ګناه زموږ ستاسې افغانان پښتانه شهیدان کړه. نو زموږ مبارزین ټول لا پاسېده په پنجابي آرمي باندې نالت ویلې او لایفونه یې پسې وکړه او بد ردې پسې ویلې. د هغې نه یو جمعه وروسته په هلمند کې امریکایانو زموږ په بې ګناه افغانانو بې ګناه ماشومانو فامیل باندې بمباریان یې وکړه. په هغې کې تقریبا 15 زموږ واړه ماشومان سیاسر یا بې ګناه افغانان شهیدان شو. نو زموږ د ګوتو په شمار باندې افغانان مبارزین راپاڅېدل او هغې وغندل. خو مګر په ښکته مقبوضه افغانستان وزیرستان کې چې کوم ظلم شوی په هغې باندې ټول راپاڅېدو. نو اول خو دا دی چې دا خو نه اسلام دی، نه غیرت دی، نه پښتو ده، نه افغانیت دی چې امریکا دې زما په وطن کې بمباري کوي، په هغې دې زه خاموشه پاتې کېږم، او وزیرستان کې چې پنجابي آرمي ظلم کوي هغه سې مهربانه نه حکوم. بل پی ټی ایم چې دی دا نه وزیر ګیلمن دی، نه د محسن داوړ دی، نه د علي وزیر دی، او نه د منظور پښتون دی. پی ټی ایم د لرو برو افغانانو یو اواز دی. دا خبره د ګیلمن صاحب بالکل صحیح ده چې نه آزاد افغانستان غواړي، نه وروره هغه وروره پښتونستان غواړي. ځکه چې پی ټی ایم د هغه مظلومانو چې په سوات کې زموږ ستاسې خویندې میندې ماشومان هغه ځوانان چې د آیسای شهیدان کړه، همدغه شانې په ملکن باجوړ دیر کې، همدغه شانې په وزیرستان کې، دا د هغې دپاره راوچت شوی. او د پاکستان په قانون کې ورته وروره دا وړ هغه د پاکستان په قانون کې دله انصاف نه ورکوي، نو ولې ټوپک راولي او بیا به د ټوپک به ولې ته ورکړي. موږ نه خپل وطن نشي خوندي کېدی. هلته هم داسې حالت دی. بل دا دی چې خلک دا خبره کوي چې وروره د منظور پښتون د پاکستان شناختی کارت دی، د پاکستان په دغه وروره اول خو موږ پاکستان قبول کړی دی. ځکه که دومره زموږ او ستاسې تکړه یو، نو راشه د افغانستان حکومت ته ووایه چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت دې بند کړي، کنسلګریانې دې بند کړي، د جنا هسپتال یې دله په دغه کې جوړ کړو په کابل کې، هغه په دې بل مخ چپه کړه. نو بیا به دې معلومات چې په پارلمان کې 40% د آیسای خلک کوي کار کوي، هغې ته موږ څه نشو ویلی. بل دا دی چې موږ ښکته مقبوضه افغانستان خلکو سره ظلم کړی، ښکته پښتنو سره موږ ظلم کړی. ځکه موږ ظلم کړی چې ورور اول هم د 100 کالو په قرارداد ورکړو، د 100 کالو قرارداد هغه اوس پوره شوی 150 کاله وشو. بیا وروره د زیرشاه په وخت کې ښه موږ او تاسې له موقع وه موږ خپل دغه خاوره ګټلې شوه، هم نه کړ دا کار. بیا د داود خان په وخت کې ښه موقع وه، دا کار هم ونه کړو. نو ورونو موږ پی ټی ایم سره ولاړ یو، موږ سپینې خبرې به کوو. د وزیر ګیلمن خبره بالکل صحیح ده چې ظلم که په لر کې کېږي په بر کې کېږي، هغه پوره لایف چې تاسې وګورئ تاسو بیا معلومات کېږي. د دې موږ باندې موږ ته مسلماني هم دا وایي او انسانیت هم دا وایي او افغانیت هم موږ ته دا وایي چې هغه اوچت کړو. بل د هر سړي خپله لاره ده وروره. که څوک پی ټی ایم سره ځي،
که څوک وروره د افغانستان حکومت په سره ځي که څوک وروره طالبانو سره ځي دا در سړي خپل کار دی خلک دې دا کوشش نه کوي چې یاره ته ولې پی ټي ایم سره دی صاحب مهربانه دا موږ او تاسې پښتانه باید چې په دې باندې ډېر سوچ وکړو چې موږ ګوره نه په لر کې نه په بر کې ټي وي نه لرو همدغه سوشل میډیا ده موږ او تاسو ترې استفاده کوو خدای ته وګورئ کنځلې منځلې بد رد مه ویوئ هر سړی حق لري چې څوک چا سره ځي هغې سره ځي دا ضروري نه ده چې ستا سره وروره هم نظر یا هم فکره شم په ډېرو شیانو به تا سره مخالفت لرم نو افغانانو پښتنو وروڼو موږ وروره بالکل پی ټي ایم سره ولاړ یو تر مرد ورځې پورې به ورسره ولاړ یو هم ورته به جلسې کوو هم ورته وروره به جلوسونه کوو په اروپا کې تر هغې پورې چې تر څو پورې پکې موږ یو فرق وینو او دا د پی ټي ایم ایجنډا نه ده چې هغه آزاد افغانستان یا لوی افغانستان یا لوی پښتونستان وغواړي دا خو وروره د لرو برو افغانانو مشترکه کار دی پی ټي ایم ته چې خپل حق د پاکستان په قانون کې ورکړي او نه هغه ورکولی شي او نه وروره هغه دې ته تیار دی نو هلته وروره چې څوک خبره کوي چې دهشتګرد دی اسکې پیچې ور دی د هغې چاړه په دغه دیوان ایښې ده خپل سر قرباني ورکړي چې دا وازونه اوچتوي دا اوس هم تکړه دي پی ټي ایم والا که هغه ښکته مقبوضه افغانستان کې څومره پښتانه دي ویم د نران بچی دي چې داسې چغې وایي ته په کابل کې چغه نشې والی ته په جلال آباد کې چغه نشې والی ته په خوست کې چغه نشې والی بل ورځ دې وروره امام دې مړ پروت دي صاحب مهربانه او د کار سړی هم دلته هلته وجلې او همدغه شان دې په ښکته مقبوضه افغانستان کې زموږ ډېر افغانان پښتانه شهیدان کړه د ایس پي طاهر داور صاحب یې شهید کړو همدغه شان دې ارمان لوني شو همدغه نقیب الله شهید شو همدغه شان دې عارف وزیر افغان شهید شو داسې ډېر نو خبره دا ده چې دا اوس هم تکړه دي موږ ښکته باید چې موږ ځان منظم کړو موږ خپله وروره ډېرې کمزوریانې لرو ډېرو شیانو کې موږ کمزور یو نو د دغې ما وضاحت وکړو چې دا د وزیر ګیلمن لایب او دا خبرې چې وي دا بالکل صحیح وي خو که هغه پوره لایب یې تاسې واورئ نو هغه د وزیر ګیلمن خپله یو رایه وه خپل موقف او خپل حق لري چې خبرې وکړي وضاحت هم ورکړو په الله سلام دا ویډیو شیر کړئ چې دغه منافقینو ته ورسي چې ډېر وخت نه په دې ویډیو دا کولې خوشحالي کولې چې نن پې ماتم جوړ شي چې اصلي حقیقت چې شی دی زنده‌باد لر او بر افغان زنده‌باد پی ټي ایم ورسره ولاړ وي د نرانو غونته